د افغانستان له خاورې پر ازبکستان 15 توغندي توغول شوي دي. په سلامونو مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. حیرتان کې ځایي سرچینې پر ازبکستان د څو توغندیو د توغولو خبر ورکړی دی. سرچینې وایي چې سه شنبې د چنګاښ پر 14مه د مازدیګر 4:30 بجې د حیرتان بندري ښارګوټي څخه د ازبکستان ترمیز ښار باندې 15 توغندي توغول شوي دي. د ازبکستان امنیتي چارواکو د دغه هیواد په ترمیز ښار د څو توغندیو د لګېدلو خبر تایید کړی دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه سه شنبې مازدیګر د ترمیز ښار په استوګنیزو ودانیو 15 توغندي لګېدلي دي. د دغه پیښې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې منلی نه دی. له دې وړاندې هم پر ازبکستان راکېټي برید شوی و چې هغه مهال یې داعش مسؤلیت منلی و. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.